السلام علیکم. د مایکروسافت اکسل 5 ښوونیزې ویډیو محتویات سره زمین بابرکزی ستاسو سره یم. دغه ویډیو چې د اکسل فورمولونو ته مې ځانګړې کړې ده تر پایه په کتو یې تاسو په دې توانیږئ چې هر ډول محاسبوي کارونه که هغه ستاسو د خصوصي کاروبار ورځني لګښتونه او عواید وي، یا هم په کومې لویې کمپنۍ کې د انوینټري جوړول، یا هم د کوم وزارت د پرسونل د میاشتني معاشاتو جدول جوړول وي، دا ټول کارونه په اسانۍ سره په اکسل کې ترسره کولی شئ. نو پیل دې کوو چې تر هر څه دمخه په اکسل کې د ریاضي څلورګونې عملیې وپېژنو چې عبارت دي له جمع یا سم، تفریق یا سبتراکشن، ضرب یا ملټیپلیکیشن، تقسیم یا ډیویژن دي، چې څرنګه له دغو څلورګونې عملیې څخه په اکسل کې کار اخیستی شو، او په دوهم پړاو کې به بیا د اکسل له ډیرو معمولو فنکشنو سره آشنایي. خپل انوینټري شیټ یا فایل ته راځو. دلته ګورو چې یو کالم د کوانټیټي په نوم لرو چې تعداد د اقلامو ښیي چې هر قلم په څومره تعداد په دیپو کې لرو، او دوهم کالم کاست پر آیټم لرو چې د هر قلم نرخ پکې راښیي. دلته اوس موږ چې د یو ډیل لپټاپ قیمت معلوم دی، غواړو چې د 10 ډیل لپټاپ کمپیوټرو پیسې معلوم کړو. نو د معلومولو لپاره د کوانټیټي کالم په کاست پر آیټم کالم کې ضرب کوو ترڅو د هر قلم مجموعي پیسې معلوم کړو. خو د دې د معلومولو لپاره موږ باید دا کار د کالم او رو ادرس نه په کار اخیستنې سره ترسره کړو. دا ځکه چې په اکسل کې اکثرا څلورګونې عملیې او فنکشنې په ډیرو سیلونو هم کیدای شي عملي شي. نو د ستون یا د قطر ادرس استعمال د دغو عملیو یا فنکشنو لپاره منطقي کار دی. سل پوینټر په کوم اصل کې چې موږ غواړو نتیجه څرګنده شي راوړو چې د ټوټل کاست کالم او شپږم قطر یا رو دی. په اکسل کې فورمول په مساوي شروع کیږي، نو مساوي ټایپ کوو او لومړی د کوانټیټي کالم ادرس مشخصوو چې ډي کالم دی، او ورپسې رو یا قطر نمبر تعیینوو چې تعداد د کمپیوټر رو تعیینوي، او دا هم 6 دی. ټایپوو یې چې په نتیجه کې د دغه سل ادرس چې D6 کېږي قیمت یې 10 راځي. د دې نه وروسته د څلورګونې عملیو له جملو څخه چې جمع، منفي، ضرب او تقسیم دی خپل اړتیا ته په کتو کارولی شئ. زه دلته د ضرب علامه ورکوم ځکه چې د یو لپټاپ کمپیوټر قیمت معلوم دی، نو د 10 کمپیوټرو د معلومولو لپاره باید په قیمت کې ضرب شي. نو اوس هغه ادرس چې قیمت یو عدد کمپیوټر پکې لرو ټایپوو چې عبارت دی له ای او قطر یا رو نمبر 6 دی. ورکوم او انټر کوم یې. تاسو ګورئ چې د 10 کمپیوټرو مجموعي قیمت یې موږ ته راکړو. اوس که چیرې موږ هر یو قلم یا ټوکي ته په دې توګه فورمول ورکوو، نو دا به یوازې د وخت ضایع کول وي، خو په کاپي کولو همدا فورمول ټولو پاتې ریکارډونو باندې عملي کولی شو. نو سل پوینټر فورمول شوي سل ته راوړو او ماوس پوینټر د سل لاندني کونج ته په راوړلو سره کله چې په مثبت علامه اوړي کلیک او ډراګ کوو یې ترڅو همدا فورمول ټولو ریکارډونو ته کاپي شي او د ټولو ریکارډونو یا په بل عبارت د ټولو اقلامو مجموعي قیمت معلوم شي. تاسو ګورئ چې ریکارډ ته په راکوزیدو سره فورمول کاپي شوی او د هر توکي مجموعي قیمت یې هم موږ ته راکړی، او په هر فورمول کې ادرس د رو یا قطر هم تغییر موندلی چې په اکسل کې دې ډول ادرس ته ریلیټیو ریفرنس وایي، ځکه کله چې فورمول بعدي یا وروستي قطر ته کاپي یا انتقالیږي نو د قطر نمبر په فورمول کې هم بدلیږي او نوی قیمت ځان ته اخلي. چې د کمپیوټر د پروګرامونو ژبو لکه جاوا سکریپټ، ویژوال بیسیک، سی پلس پلس د وریبل سره ورته والی لري چې د سل ادرس لکه D6 او E6 هر یو ته وریبل ویلی شو چې معمولا د تغییر په حالت کې وي، یعنی په دې معنی چې هر وخت نوي قیمتونه اخیستی شي. لکه دلته چې د فورمول د کاپي کولو څخه وروسته نوي وریبلز ډیفاین کیږي او نوي قیمتونه ورته اساین کیږي. د همدې لاجیک پر بنسټ اکسل د فورمول په کاپي کولو سره د ټولو ریکارډونو ټوټل کاست موږ ته راکوي، او که نور ریکارډونه یا ډیټا اضافه کول وغواړو نو اکسل ټوله محاسبه په اتوماتیکه توګه ترسره کوي، لکه څرنګه چې زه دغه ریکارډ په دې انوینټري شیټ کې رسوم، نو ټوټل کاست هم ماته په اتوماتیکه توګه محاسبه کیږي. په اکسل کې کله هم چې فورمول کارول کیږي
په ټولو فورمولونو او فنکشنو کې همدا ریلیټیو ریفرنس کارول کیږي. خو ځینې وختونه داسې محاسبوي حالاتو سره هم مخامخ کیږو چې نه غواړو چې د سل ریفرنس تغییر وکړي. دې ډول استثنایی حالت ته ابسولوت ریفرنس وایي چې ستون او قطار مخې ته د ډالر علامه ایښودل کیږي چې په کاپي کولو د فورمول ریفرنسونه یا د قطار نمبر یو ستون تغییر نه کوي او فعال سل فریز یا بند شي چې د کمپیوټر پروګرامینګ په اصطلاح کې کانستانت هم ورته ویلی شو. کانستانت هغه نوم دی چې قیمت یې ثابت وي او د وریبل په شان متغیره کیدی نشي. لکه څرنګه مو چې ریلیټیو ریفرنس په کاپي کولو کې مو تجربه کړ چې هر سل ته په راتلو سره نوی قیمت یې ځان ته اخیسته. انوینټري شیټ ته وګورئ، تاسو وینئ چې په دې کې یو ستون د سلز پرایس لرو چې هر قلم جنس چې په څو وپلورل شي نرخ یې په همدې ستون کې راځي. لکه د ډیل لپټاپ کمپیوټر په 10,000 افغانۍ پیرودل شوی او په 15,000 افغانۍ پلورل شوی دی. اوس د دغه ګټې بیلولو او معلومولو لپاره زه یو بل کالم اضافه کوم. نو سل پوینټر دلته راوړم او د هوم ټاب په ریبن کې د سل په کټګورۍ کې د انسرت ترڅنګ دغه سرکوزي غشي باندې کلیک کوم او له ځوړنده شویو ټاکنو څخه انسرت سل ته ټاک ورکوم او ورپسې انټایر کالم ټاکم چې یو کامل ستون اضافه شي او په پای کې اوکې کوم. تاسو ګورئ چې یو ستون اضافه کیږي. اوس د دې ستون هیډینګ یا عنوان پروفیټ مارجن ورکوم او د توکو ګټه په دې ستون کې محاسبه کوم. نو سل پوینټر دلته راوړم ترڅو د لومړي توکي ګټه معلومه کړو او هغه داسې چې له سلز پرایس نه یونټ پرایس منفي کوم ترڅو د دغې توکي ګټل شوي پیسې موږ ته راکړي. نو مساوي ټایپوم ځکه فورمول په مساوي شروع کیږي او بیا ستون جی او قطار شپږ نمبر ورکوم چې د دغه سل ادرس دی. بیا منفي علامه ورکوم او ورپسې د یونټ پرایس ستون چې ای دی او رو نمبر یې هم شپږ دی ورکوم چې د دغه سل ادرس راځي. انټر کوم. تاسو وینئ چې لاسته راغلې ګټه د دغه ډیل لپټاپ یې راکړه. اوس همدا فورمول ټولو لاندنیو سلونو ته کاپي کوم چې د ټولو ټوکو یا اجناسو لاسته راغلې ګټه معلومه شي. تاسو وینئ چې په دې توګه د ټولو ټوکو ګټه بیلیږي او د پروفیټ مارجن یا د ګټې په ستون کې نتیجه څرګندیږي. اوس د همدې پروفیټ مارجن ستون په استفادې سره د دغو ټوکو کلنۍ زکات بیلولو لپاره د ابسولوت ریفرنس نه کار اخلو. نو یو بل کالم هم اضافه کوم او هیډینګ یې زکات ریټ ورکوم. سل پوینټر دغه سل ته چې B3 ده راوړم او د زکات ریټ چې 2.5% ده په دې سل کې ورکوم. نو مساوي لیکم ځکه چې فورمول په مساوي شروع کیږي او 2.5 تقسیم په 100 کوم. ځکه کوم عدد چې په شیټ کې موجود نه وي نو خپل عدد په فورمول کې لیکل کیږي. په تقسیمولو سره 0.03 عدد چې اشاري عدد ده موږ ته راکوي او که په فیصدي باندې غواړئ نو ماوس پوینټر په سل باندې راوړئ او رایټ ماوس تڼۍ کېکاږئ او له ځوړنده شوي مینو څخه فارمات سل ته ټاک ورکړئ او له ډیالوګ باکس څخه پرسنټیج په نښه او اوکې یې کړئ. وینئ چې د فیصد علامه یې ترڅنګ څرګندیږي او اشاري حالت له منځه ځي. او په دې سل کې هم د زکات لیبل ورکوم ترڅو د دغه زکات ریټ لپاره یو عنوان وي او د ابسولوت ریفرنس دغه سل په فارمات کې هم لږ څه تغییر راولم ترڅو د سل ډیټا ښکاره وي او سهوا ډیلیټ یا پاک نشي، کنه نو د شیټ اړونده ډیټا متاثره کیږي. اوس د خرج شوي هر توکي زکات معلومولو لپاره موږ د لومړي توکي اندازه د زکات معلوموو. نو سل پوینټر د آی کالم په دې سل کې راوړو او د مساوي په ورکولو سره فورمول شروع کوو او د پروفیټ مارجن ستون څخه د لومړي جنس ګټه چې د ډیل لپټاپ دی ادرس یې ورکوو چې د اچ ستون او رو نمبر یې شپږ دی او ورپسې د ضرب علامه ورکوو او بیا د زکات ریټ ادرس ورکوو چې بی کالم او دریم نمبر رو ده. خو دا سل ادرس باید ابسولوت شي، یعنی د فورمول په کاپي کولو سره ریفرنس تغییر ونه کړي. نو د کالم او رو نمبر مخې ته د ډالر علامه ورکوو چې په دې کار سره نه خو د کالم یا ستون ریفرنس تغییر کوي او نه هم د قطار، بلکې همدې سل ته محدودیږي. نو په دې اساس $B $ری ټایپوو
چې په انټر کولو سره د ډیل لپټاپ زکات اندازه چې 2.5% ده معلومیږي. نو اوس د ټولو توکو زکات معلومولو لپاره فرمول کاپی کوو. تاسو وینئ چې د ټولو توکو 2.5% د زکات اندازه معلومیږي. او همدا پروسیجر د نویو ریکارډونو داخلولو لپاره داسې استعمالیدای شي چې اکسل به هر څه په خپله موږ ته محاسبه کوي، خو دا په هغه صورت کې کیږي چې موږ فرمول یا فرمولونه لاندني سیلونو ته د نویو داخلېدونکي ریکارډونو لپاره کاپي کړي وي، چې البته دا فرمولونه کیدای شي چې ابسولوت یا هم ریلیټیو ریفرنس وي. اوس ګورو چې که چیرې B3 سل د ابسولوت حالت څخه وباسو او ریلیټیو ریفرنس ته یې واړوو څه پیښیږي؟ نو د ډالر علامه له کالم او رو څخه حذف کوم او انټر کوم یې. تاسو وینئ چې هیڅ تغییر نه تر سترګو کیږي، ځکه د I6 په سل کې چې کوم فرمول تطبیق شوی صحیح دی چې H6 سل په B3 کې ضرب شوی دی او موږ ته یې د 15,000 ګټې نه 2.5% زکات اندازه بیله کړې ده چې 125 افغانۍ دي. خو که دا فرمول نورو سلونو ته کاپي کړو، تاسو وینئ چې په کاپي شوي سلونو کې کوم بل څه څرګندېږي. خو د حیرانتیا خبره نه ده، ځکه دلته چې ریلیټیو ریفرنس حالت دی، کوم سل ته چې رجعت ورکړل کیږي هلته 2.5 عدد نه بلکې کوم بل څه شتون لري. خو که چیرې دغې ابسولوت ریفرنس فرمول ته وګورو او لاندې راځو، تاسو ګورئ چې په هر سل کې H کالم په ترتیب د رو نمبر د B3 سره ضربیږي چې فریز شوی او ابسولوت ریفرنس دی، یا هم په ساده عبارت دا چې تغییر نه مني او همدې سل ته او همدې عدد ته محدود پاتې کیږي. نو ځکه نتیجه د ټولو دغه فرمولونو هم صحیح ده. په پای کې د کالم ټولیز حاصل د معلومولو لپاره سل پاینټر د کالم په لاندني سل کې موقعیت ورکوو او د سم یا جمع کولو فرمول یا فنکشن لپاره فرمول مو په مساوي شروع او ورپسې سم ټایپ کوو او پیلوونکی قوس ورکوو او د لومړي سل ادرس چې E6 ده ټایپ او د وروستي سل ادرس چې E45 ده ټایپوو او ختموونکی قوس ورکوو، انټر کوو یې. پام وي چې د لومړي سل او وروستي سل بیلولو لپاره 2 نقطې یا کولن باید ورکړئ چې اکسل ته دا په ګوته شي چې جمع کول د لومړي سل چې E6 د شروع تر سل E45 پورې. تاسو وینئ چې د ټول کالم ټولیز حاصل معلومیږي. اوس د نورو کالمو مجموع د معلومولو لپاره سل پاینټر دغې سل ته راوړو چې سل مو فعال شي. ورپسې په دې کونج باندې ماوس پاینټر راوړو او په مثبت علامه اوښتلو سره کلیک او ډرګ کولو ته تر هغو کالمو پورې ادامه ورکوو تر کومو چې موږ ټولیز حاصل یې لاسته راوړل غواړو. دا ول د دغې ښوونیزې ویډیو چمتو شوي محتویات. که چیرې ویډیو مو خوښه شوې وي ضرور یې لایک او شیر کړئ او که چینل ته نوي یاست نو سبسکرایبول مه هیروئ. ګنګلي یا زنګولې ته هم ټک وکړئ ترڅو د ټولو نوو ویډیوګانو څخه پر وخت خبر شئ. تر بلې ښوونیزې ویډیو خیر چارې.